ملک و کوم ځای ته رسولی دي په دنیا کې ګرځي ډېره بې ادبي ما لکه امردار پوروړی څوک په سود پیسې نه ورکوي قرضه ډېره لرې خبره ده پاکستان څه د قرآن آیات نه دی پاکستان څه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نه دی دی به ځي زموږ یار لکه خرش ده دا لیباکسۍ د چا پلار جوړه کړې ده چې د وینې ټسټ کې کېږي چې پلانی وفاداره دی پلانی غداره دی موږ پښتانه افغانان دا تاریخ لرو ودې ګوري چاته پیغور نه وایو چې نن څه څو عمر مخکې پر دې خاوره د انګریز باچي وه چې څوک یې تنخواداره وو چا د انګریزانو اسانو سپي مینځل او د انګریزانو په جیلو کې څوک پراته وو مبارزه چا کوله هغه دغه پښتانه اتلان وو ګوري و غیرتمن ولس ته آفرین او مبارکي وایم چې په ډېر شات او په ډېر کم وخت کې داسې زوروره جلسه او د خپلو میلمنو په ډېر دروند هرکلي باندې تاسو ته آفرین وایو عزیزانو موږ دا جلسه په یو داسې وخت کې کوو چې پر لر او بر افغان وطن باندې هلته که پر ګران وطن افغانستان باندې یا بیا د لیکۍ راودې خواته زموږ په دې پاکستان کې چې هر ځای پښتانه میشت دي هر ځای پښتانه ژوند کوي ډېر د بېعزتۍ ډېر د تذلیل ژوند سره مخامخ دي یو طرف په ګران افغانستان کې د روزګار د لوږو توندو سره او د بې تعلیمۍ سره زموږ هغه افغانان مخامخ دي او بل طرف ته د لیکۍ راودې خواته هلته که په صوبه پښتونخوا کې راواخې یا په جنوبي پښتونخوا کې یا بیا په پنجاب کې یا بیا په سیند کې چې هر ځای پښتون ژوند کوي که زموږ طالب علم زموږ سټوډنټ وي که زموږ مزدورکاره وي که زموږ تبلیغي که زموږ سیاسي که زموږ وکیل وي که هره طبقه وي که د هرې طبقې سره تعلق لري پر موږ باندې ظلم زیاتوب او ناروا روانه ده دا ناروا چې دا بختور ملک پاکستان جوړ سوی دی په مختلفو شکلو کې په مختلفو دورو کې دا عذاب دا تذلیل پر موږ باندې کېدی هغه وخت هم زموږ د کام اتلانو که هغه فخر افغان باچا خان وو یا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وو یا په هغه وخت خان عبدالولي خان وو دا خلکو به ورته ویل چې دا ناروا دا زیاتوب داسې نسلي تعصب پر بنیاد دا رویې مه کوه کنې د دې ملک انجام به خراب وي دا ریاست او دا ریاستو ادارو به دا نور سره منل او ملنډې به په وهلې څوک به د افغانستان ایجنټ بالی څوک به د انډیا ایجنټ بالی او کله به په جیلو کې واچول او بیا یې نتیجه ولیدله چې بنګلادیش جلا سو ملک تقسیم سو ملک مات سو او دا غبات زموږ پښتانو اتلانو بیا دا خواست بیا دا زارۍ ورته کولې چې دا پاته مانده پاکستان پر دې رحم وکړه دا نورو قومو ته قومي خودمختاري ورکړه نوم ورکړه په ملکي جمهوریت پرېږده هغه وخت هم خان عبدالولي خان دغه خبرې ورته کولې هغه وخت هم محترم محمود خان اڅکزي دغه خبرې ورته کولې او تر ننه پورې که په دې کې ګران اتل عثمان خان شهید سو هم پر دغه بنیاد شهید سو او زموږ نور شهیدان هم پر دغه خبره شهیدان سو او تر ننه ورځې پورې دا پر سټیج چې ناست دي دا مشران دغه خبرې ورته کوي چې پر دې ملک رحم وکړه او دی بیا د بې معاف پر هغه خره سپاره دي
دا د پلاني ایجنټان دي دا غداران دي بیا د بیماب دا یو پیشن جوړ سوی دی ته به د حقوقو خبره کوې ته به د تعلیم خبره کوې ته به د روزګار خبره کوې ته به په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د ختمولو خبره کوې هلته به یو غوږ راپورته سي دا غدار دی دا د دې پلاني ایجنټ دی موږ مخکې ویلي دي چې بایي دا لیباټرۍ د چا پلار جوړه کړې ده چې د وینې ټسټ کې کیږي چې پلانی وفاداره دی پلانی غداره دی موږ پښتانه افغانان دا تاریخ لرو ودې ګوري چاته پیغور نه وایو چې نن څه څو عمر مخکې پر دې خاوره د انګریز باچي وه چې څوک یې تنخواداره وو چا د انګریزانو اسانو سپي مینځل او د انګریزانو په جیلو کې څوک پراته وو مبارزه چا کوله هغه دغه پښتانه اتلان وو هغه دا فخر افغان باچا خان وو هغه دا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وو هغه دا فکر خلق چې نن په جلسه کې ناست دي نن پر سټیج ناست دي تر ننه پورې هغه خبره درته کوي چې پر دې ملک رحم وکړي دا ملک تللی دی دا ملک معاشي طور ختم دی دا ملک هغه چې دوی ورته وایي قومي یکجهتي هېڅ قومي یکجهتي نسته هر څه ګډ وډ دي شیعه د سني نفرت کوي دیوبندی د بریلوي نفرت کوي مهاجرو پښتانه سره ولاړ دي سندایو پنجابی سره ولاړ دي دوی هم ای زموږ یاران وایي په خپله سره اخته دي یو یې دورې کشوي او موږ دا خبره ډېره واضح کوو که ته په 8 لکه یا په 10 لکه فوج نازېږې ته په ایټم بم نازېږې مګر تاریخ دا ثابتوي د روسه څه سبق واخه تر تا یې ډېر زورور ایټم بمان درلودو ستا سره یو پټاخۍ پرته ده د هغه سره زورور هغه تر تا په معیشت کې زورور وو هغه تر تا بهترین فوج درلودی مګر په خپل ملک کې قومو ته حقوق نه ورکاوی په ملک کې جمهوریت نه پرېښاوی لاړې 14 ټوکلې سو هی زموږ یار خو ولې چې 48 ټوکلې سي نو عزیزانو دا زموږ د مشرانو دا زموږ د اتلانو که څوک شهیدان سو که څوک په جیلو کې دی اچولی وو دا خبرې نن و دوی ته دغه دي مخامخ دي نن یې ملک و کوم ځای ته رسولی دی په دنیا کې ګرځي ډېره بې ادبي ما لکه امردار پوروړی څوک په سود پیسې نه ورکوي قرضه ډېره لرې خبره ده او که دغه حالات روانو که دغه وهل ټکول دغه جیلونه دا قومونه تا په زور د لورلاهي ښاره یا د بله ښاره پښتانه نمایندګان ګرځول بیا دې نو ومني پاکستان څه د قرآن آیات نه دی پاکستان څه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نه دی دی به ځي زموږ یار لکه خرش ته نو عزیزانو د دې جلسې په توسط یو خواست کوو ملک تاسو وینئ چې و کوم طرف ته روان دي او موږ پښتانه خپل حالات په خپله وینو چې موږ کوم طرف ته روان یو دا زموږ نفرتونه دا زموږ تقسیموالی دا پښتون ژغورنې غورځنګ د کامه سره دا وعده کړې وه چې موږ به پر څو نکاتو د دې ریاست چې پر موږ باندې ظلم کوي او د دې کار د ښه سباوون دپاره موږ پښتانه به ټول پر یو ځای راغونډېږو او پی ټي ایم او دا مشرانو هر ځای دا ثابته کړې ده چې پښتانه کام ته هر ځای یو داسې سټیج جوړ کړی دی چې پښتون کام پر یو سټیج ناست دي خواست کوو ټولو پښتنو ته که د تعلق د هرې پارټۍ سره د هر فکر سره د هر ایجنډۍ تبلیغي یې ملا یې سیاست کوې سیاست نه کوې مګر د دې کام دا کام د ظلم خلاصولو بله لار نسته دا اتفاق دی موږ
موږ راسئ ټول پښتانه هرې سیاسي پارټۍ کارکنانو ته خواست کوو چې په خپله پارټۍ کې دا خبره راپورته کړي چې موږ پښتانه بهرني د پاکستان په سیاست کې د هر چا سره احتیاط کوو د جمهوریت په خاطر د پارلیمنت د اختیار په خاطر او د امریت په خلاف د نورو قومو د نورو سیاسي پارټۍ سره احتیاط کولی سو بیا څه پیښه ده چې د خپل کام په خاطر د دې سرتورسرو د عزت د حفاظت په خاطر د خپلو بچانو د بهترین مستقبل د خاطر او د خپلو اتلانو هغه شهیدانو جیلونه شهادتونه د هغو ارمان پوره کولو په خاطر بیا موږ ولې پر دوو نقطو نسو سره کښېنستلی په کار دی چې ټول پښتانه په یوه اواز د هرې پارټۍ کارکون او ذمهواره دا اواز پورته کړي چې ټول سیاسي ګوندونه که مذهبي دي که سیاست کوي که وطني ګوندونه دي که نور جمهوري ګوندونه دي په کار دی چې دا پښتانه پر یو ځای کښېني او دا کام ته ښه سباون کښېږدي او دا کام دا د دې ظلمه دا د دې زیاتوبه خلاص کړي بخښه کوئ یوه خبره کوم ته په خپل وطن کې که په پښتونخوا صوبه ده که دا جنوبي پښتونخوا ده ته دلته اختیار نه لرې ستا ارنایي ستا زیارت ستا سنجاوي ستا کوټه ستا د چمن دروازه 24 ګنټې ستا بېادبي معاف سرتورسرې په دروازه کې بې عزته کېږي سپین ږیري ځوانان دا بې عزته دي او چې ته پنجاب او ته کراچي له تللی ورسه هلته ستا د مسافرانو څه ژوند دی چې سهار موږ مسافر راپورته سو په ایمان درته وایو په کراچي کې چې سهار لمر راوخیږي زموږ بېعزتي زموږ تذلیل شروع وي تر هغه ساعته چې موږ خپل کور ته ځو او یوه بیا د راوانور جراثیم بیا د راوانور باقیات په کراچي کې راپورته سوي دي ځوانان نسي ما ته پیسې راکه کې نه راکې بیا ته طالب یې ته کمانډر یې ته ټي ټي پي یې ته چرس خرڅې دا ظلم پر تا روان دی په کراچي کې 80 لکه پښتون اوسي د دې په خاطر په پنجاب کې روزانه په یونیورسټۍ کې ستا سټوډنټ کلچر ډے جوړوي اتڼ کوي یاران ورله راسي یا دا به نه کوې دا ډمتوب دی ډېره بېادبي معاف د دا یونیورسټۍ پر 3 کیلومتره هیره منډۍ ده د لر زوی دې ورسي نو خبره درته کوو خپله وینا پر دې اخري خواست چې و ټولو سیاسي کارکنانو ته خواست کوو چې د دې کام په خاطر د دې سرتورسرو د عزت په خاطر او د خپل کام بچانو د بهترین مستقبل په خاطر راسئ لاس پر له واچوو او د خپل کام ته ښه سباون او ښه ژوند ورکړو ډېره مننه کوم